چې کله زنانا د هغې د طرف نه د بې حیایۍ اظهار او اقدام شروع شو نو بس تاسو وګورئ که نه لنډ مثال دا کیلا د دې نه چې دا پوستک لرې کي نو بیا پې څومره ماشي او مچان ناست دي چې پوستک نه دی لرې کړی شوی نو تاویږي را تاویږي بنګارې کوي خو هغې ته نقصان نشي رسولی خو چې کله پوستک لرې شه نو بیا ماشي او مچان او ګونګټې او دا هر څه په هغې بیا ناست دي کله چې د زنانه حیا د هغې د طرف نه د هغې د لرې کېدو او اظهار د هغې راغی نو دا ماشي مچان خو ګرځي ګیر چاپېره بیا دا ګونګټان مونګټان خو دا بیا ګرځي دی خو بیا خامخا به څه خو به وي که نه چې دا اوس په لار روان یو چاته په ترس کتل یو چاته په یو رنګ او چاته په بل رنګ مایلاتن ممیلاتن کله یو رنګ یو کله بل رنګي نو بس خامخا به دغسې مسلې جوړي دو زنانه بې حیا شوي دي ټول قوم یې غرق کړی دی او تاسو وګورئ کله چې په معاشره کې یوه زنانه هم بې حیا شوه یوه زنانه نو ټوله معاشره ګنده کوي ټوله معاشره ګنده کوي ټوله معاشره تباه کوي ټوله معاشره غرق کوي بیا د یوې زنانه د بې حیا کېدو د لاسه ټول ماحول ګنده کېږي که نه ګنده کېږي بس دا خو خواهشات دي انسان سره شیطان لګېدلی دی یو جوان بل جوان بل جوان بل جوان نو سار نه چې تاسو وګورئ که نه دې پټو مټو کې دا جوانان څومره شی بیا ګرځي ورپسې نو دې د وجې نه مسله دا شي چې کله بې حیا شي زنانه نو بیا ته مسله جوړه شي نو قرآن فرمایي او مسله دا ښیي مفسرین چې وګوره د صالح علیه السلام په قوم کې دوه زنانه په لعنت شوي وي نو څومره لوی فساد ته جوړ شي څومره لوی فساد جوړ شه څومره لوی کار ته لاس واچولی شه څومره لوی شاعر الله توهین وشه څومره لوی هغه کار وشه چې د هغې نه منع راغلی و چې داسې مه کوئ مه کوئ عذاب ته دعوت په څه میلاو شه عذاب ته دعوت په دې میلاو شه چې بې حیایي د زنانه د طرف نه اعلان د هغې وشه او دا د قیامت د علامو نه علامه ده حدیث کې راځي چې آخر زمانه کې به بې حیایي د زنانو د طرف نه داسې خورېږي لکه څنګه چې سیلۍ ګرد و غبار راوالي او په ټوله علاقې خورئ او ته وګوره په هر ځای کې بې حیایي ده د زنانه د طرف نه ده نو قرآن دا مسله موږ ته بیانوي او دا راته ښیي چې لږ د قوم د صالح علیه السلام لږ د سمودیانو حالت وګوره او په هغې نظر واچوه چې هغه ولې تباه و برباد شو سم دم کار و چاړه نشه کولی بس کار صحیح روانو که د یریو که د هر رنګ و خو چې کله پیکج ملاو شه نو خو خامخا بیا خلک کوي نو هغې ته خو بیا لیوني ناست دي او جوان ته خو مونږ دا خبره کړې وه چې هغه ته خو صحیح خوراک کېده نو هغه هم په شکور کې نه پرېږدي خو چې وږی دی نو په دغسې بیا ورته بورۍ کېده د ګوګوشتانو هغه هم خوري نو مقصد دا دی قرآن فرمایي چې الله ورته وایي هذه ناقة الله لکم هذه ناقة الله لکم دا هغه اوښه ده ستاسو دپاره آیتا نښه ده فذروها پرېږدئ دی لره تاکل فی ارض الله چې هغه خوراک کوي په ځمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء مه رسوئ هغوی ته تکلیف فیاخذکم عذاب علیم وبنیسي تاسو در هغه عذاب چې هغه دی درناک وایي دی ورته پټ ناستو د یو کاڼي غټ کاڼي شاته او چې څنګه دا اوښه رالنډه شوه نو یو جوان ولګېده هغې پې په تیر باندې ګزار وکړه نو چې په تیر یې پې ګزار وکړه نو هغې زخمي کړه
نو هغه را پریوته. نو چې څنګه را پریوته نو دی بل جوان را منډه کړه او په توره باندې هغه ووهله، نو هغه یې مړه کړله. نو چې کله هغه یې مړه کړله، صالح علیه السلام ورته ویلي وګوره تاسو ته خو ما دا خبره کړې وه چې فیاخذکم عذاب علیم. اوس تاسو مسئله ختمه کړه، منځ نه خبره اوس ختمه شوه. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس 3 ورځې مهلت دی او انتظار دی. 3 ورځې بعد بس تاسو د عذاب مسئله شروع کی. دا ظالمان چې کله وی حبک شیء یعمی و یسم، د یو شي هغه محبت او دغه دومره سړی بوزي چې هغه ړوند کون شي، دغه ته نه کتل. و یو ورځ الله د دې ټولو مخونه تک زیړ کړل، په دویمه ورځ الله د دې مخونه تک سره کړل، او په دریمه ورځ الله د دې مخونه تک تور کړل. او بیا په د عذاب مسله رااله. وی کله چې دا 3 ورځې ورته مهلت میلاو شو، نو په دې لومبۍ ورځ باندې دی شروع شو. وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه. یو بل سره قسمونه وخوړل چې راځه دی خو موږ ته وایي چې عذاب دی او 3 ورځې دي، چې د 3 ورځو نه مخکې صالح علیه السلام قتل. نو د صالح علیه السلام د قتل د پاره 9 کسان هغه بیا را جمع شوي، او هغه 9 کسان هغه جماعت او ګروپ د صالح علیه السلام باندې د حملې د پاره تیار شو چې بس وبې وژنو او بیا به وایي موږ ته څه پته ده چا وژلی دی. نو د شپې به پې لنبیتنه ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله وانا لصادقون. نو بس قتل به کو، نو چې مونږ ختمېږو دی به زمونږ نه مخکې ختمي. خو الله رب العزت داسې وکړل چې د دې دا تدبیر کېده الله د هغې اختتام په داسې عذاب راوسته چې الله پې چغې د عذاب ووالې او د هغې پردې د غوږونو وشلې دي او سرونه یې پټاو شو.